د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. کابل ښاروالۍ له لوري د کابل په 18مه ناحیه کې 130 بستریز دولتي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د خپل روغتیايي ټیمونو سره له تېرې شپې د سالنګ ټپیانو ته د ښو روغتیايي خدماتو وړاندې کولو په موخه په سیمه کې موجود دی. د ملي دفاع وزارت زړورو سرتیرو له لوري د سالنګ په تونل کې د اورلګیدنې د پیښې قربانیانو ته عاجل مرستې ورسول شوې. د لوړو زده کړو وزارت وایي د لغمان پوهنتون ادبیات او بشري علومو پوهنځي څخه 225 تنه محصلین فارغ شول. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت کې د یو شمېر نورو ادارو د چارواکو په شتون کې د آمو سیند غاړې د تخریباتو د مخنیوي کمیټې غونډه جوړه شوه. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د 2022 زیږدیز کال په اوږدو کې 2 پروژې د $110,000 په ارزښت د تعلقانو په سیندیزه حوزه کې شروع شوې دي. د دایکنډي ولایت مرکز په لزیر سیمه کې د افغاني سرې میاشتې له لورې نوی فرعي کلینیک پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په تېرو 40 ساعتونو کې د 8مې حوزې پولیسو 8 تنه مجرمین د بېلابېلو جرمونو په تور ونیول. د افغاني سرې میاشتې مرستیال مولوي نورالدین ترابي په هرات ولایت کې د افغاني سرې میاشتې د لیونتون څخه لیدنه وکړه. د ابابیل په نوم خصوصي شرکت د روان لمریز کال کې د 10 میلیون افغانیو په ارزښت اسیایي او اروپایي هیوادونو ته 300 ټنه وچه میوه صادره کړې ده.